چې د هغوی نومونه په قرآن کریم کې محفوظ دي، یعنی د هغوی ذکر، د هغوی نومونه په قرآن کریم کې محفوظ دي. دا نه وایو چې یاره دا 28 پیغمبران چې کوم دي نو دا غوره دي او نور مطلب دا دی نه دي، د الله تعالی را لېږلی شوی نبي. السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ورور باچا. تاسو ګورئ باچا افیشل. ملګرو، د علي شاه پلار چې کوم دی داود شاه، څنګه چې تاسو له پته دی چې یاره چې اوس دا یو 15-20 ورځې کېږي چې یاره دی په نیغه لار شوی دی او د تبلیغي چې کوم د هغې طریقه کار یې په هغې باندې روان شوی دی. د خو بار ډېر دغه به چې کوم دی کول چې یاره زه د تبلیغ په دغه کې لاړم، کور مې پرېښو، بهرحال خو زما چې څومره خیال دی الله پاک ورته په دې پورې چې کوم دی هدایت نصیب کړی دی او هغه غلط کارونه دا چې کوم دی پرېښودي دي. نو نننۍ ویډیو کې مقصد دا دی چې یاره مطلب اوس د ده نه لکه الله پاک دله څومره عزت ورکړو. لاول به تاسو لږ مطلب د ده کمنټس کتلي چې یاره خلکو د په کمنټسونو کې څه سوي، یاره د داود شاه سره بل نوم یې اوس ورته هغه نوم په کار ده چې موږ ورته هم نه وایو، ټولو ملګرو له خواست دی هغه غلط الفاظ به د نوم سره استعمالو چې دی دا چل کوي، دی دا چل کوي. واسې د دین د اسلام د دې چې کوم دی څومره برکات دي، څومره برکتونه دي د دین د اسلام چې یاره الله پاک دله په لږ وخت کې دا ګوره لکه لاول د دې نه مخکې یو 15 ورځې 20 ورځې مخکې چې کوم دی دته خلکو په کومو الفاظو دی په کومو نظر ورته کتله، په کومو الفاظو چې کوم دی خلکو دی یادوو. دا اوس چې کوم دی ګوره مطلب دا دی بلکل ځان یې په سنتو برابر کړی دی او ورله نبوت ورکي، الله تعالی ورله نبوت تاج په سر کي، نو په هغې کې بیا د کموخ گنجایش نه وي. زما د خبرې مقصد دا دی رونو چې الله تعالی څومره انبیاء کرام را لېږلي، یعنی 1,40,000 زیات و کم انبیاء کرام یې را لېږلي، نو دا یې زمونږ د پوهې دپاره را لېږلي دي، زمونږ د پوهېدلو دپاره را لېږلي دي چې مونږ ته د الله بډایي بیان کړي، مونږ ته د الله صفات بیان کړي. ډېر بد نصیبه وي هغه خلک چې چا په دې باندې عمل نه کړی، یعنی تیر شوي خلک هم یادوم، موجوده خلک هم یادوم چې کم تیر شوي خلک دي او هغوی د خپلو انبیاء کرامو په خبرو عمل نه دی کړی، هغه هم تباه شوي دي، غرق شوي دي. او چې کم اوس دي یعنی د نبي علیه السلام په امت کې دي او دیم عمل نه کوي او د نبي علیه السلام په طریقو باندې نه ځي، نو دام تباه و برباد دي. دا دنیا خو یو خوب دی، الله پاک دې دغه شان قایم دایم ساتي. اوس ملګرو له خواست دا دی چې یاره اوس ورته کنزل وغیره دا چې کوم دی نه کوي او د ده په کور کې چې کومه د لور ده د ښځه ده چې یاره الله پاک هغې ته هم هدایت نصیب کړي او هغه هم په نیغه لار باندې شي چې یاره دا خپل ډانسونه وغیره مطلب دا دی دا به وایي چې یاره دا د دې پیشه ده چونکې دوی په دې باندې ځان خپل روزي رزق چې کوم دی ګټي، خو په کار ده چې یاره دغه پیشه هم په داسې طریقه باندې وکړي چې یاره خلک در باندې بد نه وایي. نو الله پاک ته هغې ته هم هدایت وکړي. تاسو ټول وایي چې امین او ټولو ملګرو له خواست چې یاره اوس چې کوم دی دته کنزل مه کوئ، ځکه چې د الله پاک په لاره کې تللی دی او څوک چې د الله پاک سره وابسته شي نو د هغه چې کوم دی تاسو له پته چې یاره الله پاک ورته بیا څومره عزت ورکوي. نو مطلب مې صرف دا دی چې یاره د دین دومره د اسلام دومره برکات دي چې یاره دته به لاول خلکو په کمنټسو کې سي چې یاره ستا داسې ستا داسې. اوس الحمدلله تاسو چې کوم دی کمنټس د دغه تاسو کله وګورئ د ویډیوګانو کله چې دی دې لارې ته راوتی دی او ښه میسیجونه ورکوي په ویډیو په طور باندې او ځان یې په سنتو برابر کړی دی. نو الله دې وکړي چې یاره دی د لارې نه چې کوم دی بیا دوباره نه شي ونه تښتي. تاسو ټول وایئ چې امین. الله پاک دې چې کوم په کور کې ادبه دي تاسو له پته ده چې یاره هغې خو اوس هم کنټرول دي بهرحال، خو چې یاره نور بیا داسې څه حرکت ونه کړي چې یاره خلک بیا دوی طرف ته چې کوم دی پام شي. نو ټولو ملګرو له خواست ویډیو سره شیر کړئ او موږ ټول چې کوم دی الله پاک په خپل دغه کې مطلب دا دی خپل ځان ته قایله کړي چې یاره د الله پاک سره د چا تاسو ما څنګه وایي چې یاره وابسته جوړ شي نو الله پاک ډېر عزت بیا چې کوم دی انسان له ورکوي. د ویډیو کتلو ډېره زیاته مننه، خو د ویډیو کې مقصد میسج دا و چې یاره اوس هم اکثر دته یو نیم ملګری چې کوم دی کنزل کوي، نو په کار ده چې یاره دته چې کوم دی کنزل مه کوئ.